سلامونه قدرمنو دوستانو، ستړي مه شئ. هیلهمند یم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. زه رفیع الله معصوم یم او تاسو معصوم افغان افیشیل ګورئ. زه دا د یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. دا چې جهنم څه شی دی، د څه لپاره جوړ شوی دی، نور څه پکې دي او د چا لپاره دی، دا ټول به په دې ویډیو کې ګورو. زموږ سره پاتې شئ. لومړی باید دا ووایم چې لوی الله جل جلاله د ټول مسلمانان د جهنم له عذابه په خپل امان کې وساتي. لوی رب جل جلاله دې زموږ ګناهونه وبخي او خدای مو د داسې لارې ته هدایت کړي چې په برکت یې له جهنم څخه بچ یعنې وژغورل شو او جنت الفردوس وګټو. تاسو ټول ووایاست آمین. اوس راځو د ویډیو په طرف. د جهنم یعنې دوزخ معلومات. اول، د دوزخ د اور توروالی د تورې شپې په شان دی، الترغیب والترهیب. دوهم، د دوزخ د دیوالونو پلنوالی د 40 کلونو د تللو مزل په اندازه دی، ترمذي. دریم، دوزخ 9 دروازې لري، سورة الحجر. څلورم، د دوزخ د اور حرارت او ګرموالی 80 درجې د دنیا له اور څخه زیات دی، مشکات شریف. پنځم، د دوزخ د سوځولو مواد انسانان او تیږې دي، سورة البقره. شپږم، دوزخ 9 طبقې دی، سورة الحجر. اووم، د دوزخ څوکیداران 19 ملائکې دي، سورة المدثر. اتم، د دوزخ لړمان د دنیا د اوښانو په اندازه غټ دي، سنن احمد. نهم، د دوزخ د مار اوږدوالی د 40 شپو او ورځو د مزل په اندازه دی، سنن احمد. لسم، د دوزخ نهرونه د نهر الغوطه او طینة الخبال په نامه یادیږي، مشکات شریف. 11، د دوزخ غر د سعود په نامه دی، ترمذي. 12، د دوزخ جامې د قطران په نامه دي، سورة ابراهیم. 14، د دوزخ اوبه د ماء صدید، محل او حمیم په نامه یادیږي، سورة محمد او کهف. 14، د دوزخ خوراک د زقوم او غیلین په نامه یادیږي، سورة دخان. 15، د دوزخ آواز د حل من مزید په نامه یادیږي، یعنی آیا شته نور ګناهګاران چې راوهی غورځوي، سورة قاف. 16، د دوزخ کنده د ویل یعنی هلاکت په نامه یادیږي، ترمذي. 17، د دوزخ محبس د بولس په نامه یادیږي، ترمذي. 18، د دوزخ څوکیداران د مالک او خازن په نامه یادیږي، سورة مؤمن. 19، د دوزخ ناو د هب په نامه یادیږي، طبراني او حاکم. 20، د دوزخ سا 2 ځلې ده، یعنی یو ځلې په سخته یخنۍ موسم کې او بل ځلې په سخته ګرمۍ موسم کې، متفق علیه. 21، په دوزخ کې مرګ نه راځي او عذاب به ورته هم نه کمیږي، سورة فاطر. 22، د دوزخ د عذاب اندازه دومره لویه ده چې دوزخي به دوزخ ته د ننوتلو سره د دنیا ټول لذتونه هیر کړي، مشکات شریف. 23، د دوزخ د ګرز ولهم مقامع من حدید وزن دومره ډیر دی چې د دنیا ټول انسانان او پیریان به هغه پورته نشي کړی، مسند احمد. 24، د دوزخ د زنځیر اوږدوالی د 40 کلونو د مزل په اندازه دی، ترمذي. 25، دوزخ ته د تلونکو کسانو شمیر په هرو 1000 تنو کې 999 تنه دی او پاتې یو کس به جنت ته ځي، متفق علیه. یا لویه ربه موږ په دغې 999 کسانو کې مه حسابوه او موږ جنت ته داخل کړه، یا الله. 26، د دوزخ یو غاښ به د احد د غره په څیر غټ وي، مشکات شریف. 28، د دوزخ چیغې او نعرې به د زحیر او شهیق
د ښار د اول او آخر آواز په څیر وي. سورت هود 28 د دوزخي اوښکې به د هغه په مخ ویالې جوړې کړي. الترغیب والترهیب. قدرمنو لیدونکو، دغه معلومات و چې تاسو درانه حضور ته وړاندې شول. اول خو د ټولو مسلمانانو په حق کې دعاګانې وکړئ چې لوی رب مو دغه دعاګانې قبول کړي او ټول مسلمانان لوی رب د جهنم له اور څخه وژغوري. الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي او موږ د جهنم له اور څخه وژغوره. آمین ثم آمین. خوږو او قدرمنو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک ورکړئ او که زموږ په چینل کې نوي وئ نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ دغسې ګټورې ویډیوګانې لومړی تر تاسو در ورسیږي. که د ویډیو په اړوند کوم نظر لرئ په کمنټ کې راته لیکلی شئ. د خپلو ځانونو ډېر ډېر خیال ساتئ. په لوی رب مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.